سلام یو منئ تمه ده چې تاسې به روغ جوړ او صحتمنده وئ. نن راځو درویشتم فصل برخې ته درویشتم فصل ته. لومړی راځو د لغاتو اړوند درس وایو. لومړی لغات دی ایډوانس. ایډوانس معنا پرمخ تلل، وړاندې تلل. دوهم لغات اتلیت. اتلیت معنا لوبغاړی. ایوریج معنا متوسط، اوسط. متوسط. بیهیویر سلوک، چلند. بیهایند شاته. کورس موږ تاسو هم ورته کورس وایو. لوور ټیټول. میچ نښلول، جوړه راتلل، وصل کول. ممبر غړی. مینټل معنا ذهني. پسنجر مسافر. پرسونالټي شخصیت. پوم شعر. معنا شعر. پول معنا قطب، طرف یا پیا. پای ته هم استعمالیږي. ریمو له منځه وړل، ختمول. سیفټي محفوظیت. شوټ ویشتل. ساوند غږ یا آواز کول. سویم لامبو وهل. ویب جال. معنا جال. اوس راځو د سټورۍ برخې ته. د کیمپ هغه ځای ته وایي چې د لنډ وخت لپاره یو څوک هلته اوسیږي. نو لنډ وخت لپاره چې اوسیږي دې ته څه وایي؟ کیمپ وایي. Stacy wanted to stay at a nice hotel for vacation. Stacy غوښتل to stay چې پاتې شي at a nice hotel په یوه ښکلي ښایسته هوټل کې for vacation د رخصتۍ په وخت کې. But her parents مګر د هغې مور او پلار sent her ویلېږله دې to a terrible camp instead. د هغې پر ځای باندې یو خطرناک کیمپ ته. هغه څنګه و؟ For breakfast Stacy liked fresh juice. Stacy به د سهار د نشتې لپاره تازه جوس خوښېدو. And chocolate او چاکلیټ به یې هم خوښېدل. chocolate milk د شیدو چاکلیټ به یې هم خوښېدل. But she got water at the camp. مګر په کیمپ کې به اوبه ورته رسېدې. په ماسپښین ټیم کې in the afternoon په ماسپښین کې she wanted to write poems. دې دا خوښېدل چې شعرونه ولیکي. یعنې دې به غوښتل چې شعرونه ولیکي. but مګر she had to swim. خو دې په کیمپ کې په دې باندې مجبوره وه چې لامبو ووهي یا ولمبي. The camp was near an airport. د کیمپ ایرپورټ ته ډېر نږدې و. with loud planes د لوړو یا مثال غږونو لرونکي تیارو سره یې څنګ پر څنګ و. spider webs د غڼو جالونه hung over her bed. د هغې د کړ د پاسه ځوړند به و. to her دې ته. the kids average behavior was very bad. د ماشومانو چلند هم ډېر بد و. No girl matched her personality.
هیڅ یوه جنۍ د دې د شخصیت سره نه یو شان راتله یا په توازن کې نه راتله، وصل ورسره نه راتله. but she hated it. دی به له دغه څخه کرکه لرله. one day یوه ورځ they had a class. دوی یو صنف لرلو mental exercise د ذهني تمرین. mental exercise sounded good to Stacy. د ذهني تمرین غږ چې و دا ډېر ښه ولګېده په سټیسي باندې. but it was a course. خو دغه یو کورس و on a water safety د اوبو د محفوظیت. they learned how to be safe passengers. they learned دوی زده کړل how to be safe چې څنګه محفوظ وساتي passenger مسافر on a boat په یوه کښتۍ کې. Stacy didn't ever plan to go to on a boat. Stacy هیڅ کله دا پلان نه و چې په کښتۍ کې دې لاړه شي. The next day په راتلونکې ورځ they played د لوبه وکړله a game د یوې game. There were red team. هلته یو سور لرونکی ټیم و and blue team او شین رنګه ټیم و اسماني شین رنګه. Stacy was on the blue team. Stacy په اسماني شین رنګه ټیم کې وه. each team had to. هر ټیم مجبور و to remove چې له منځه یوسي the other teams دغه بل ټیم flag بیرغ from a full له هغه پایې څخه اینه کوم بیرغ چې ورباندې وصل وي نو هغې نه باید هغه بیرغ را لرې کړي. نو they also had to. دوی همدا ډول مجبور په دې باندې و use water gun چې د اوبو توپک استعمال کړي. نو دې څه وایي I am not much of an athlete. زه لوبغاړی نه یم. she said دی وویل but she still had to play. خو مګر دې مجبوره وه چې لوبه وکړي. Stacy took a water gun. Stacy د اوبو توپک واخیسته and look for او لټونې شروع کړو for somewhere to hide چې بعضې چېرته پټه شي. you advance to the middle. ته به لومړی له پرمخ تللي څخه منځ خله ته لاړه شئ. بیا به I will go right. زه به ښي طرف لاړ شم. those two will go left. دوی دواړه به بیا دغه ځای پرېږدي. Stacy didn't want to play. Stacy نه غوښتل چې لوبه وکړي. she walked into the forest. دی د ځنګل په طرف باندې لاړه. یعنې مثلا لارښوونه یو طرف ورته کړې وه خو دی په بل طرف لاړه د ځنګل په طرف and saw او ولیدلو a red team player coming چې یو سور رنګه ټیم لوبغاړی د دې په طرف روان ده. Stacy hid behind a tree. Stacy د هغې یوې ونې شاته پټه شوه and then jumped او بیا یې ټوپ وچولو out بهر and shot the other player او بیا یې ډز وکړلو په هغه بل لوبغاړی باندې. this is a fun. دا یو ساتیری و. Stacy فکر وکړلو several minutes یو څو منټه after advancing further د نور داسې مخته لاړه. Stacy ولیدلو the red flag هغه سور بیرغ یې ولیدلو. our red team member was watching over it چې د سره بیرغ لرونکي ټیم غړي هغې ته کتل. she shot دی ورباندې ډز وکړو هم په هغه باندې with her water gun د هغې د اوبه لرونکي توپک باندې. then she lowered بیا دی ټیټولو د فلګ بیرغ and run او منډې وهلې back to her team خپل ټیم ته. نو دی څه ووی I got it. ما ترلاسه کړ. she yelled دی چیغې وهلې. the blue team won او بالاخره اسماني شین رنګه ټیم لوبه وګټله. Stacy was the hero. Stacy اتله شوه. for the rest of the week د اونۍ په آخر کې Stacy had fun. Stacy ښه ساتیری لرلو. she even made new friends او حتی د نوي ملګري هم پیدا کړل. نو دغه درس و. تمه ده چې تاسو زده شوي وي او دغه لغات مو خوند اخیستی وي. دا د کیمپ اړوند درس و چې
د سټیسي اړوند لیکلی شوی و. نور درته ښې شېبې ښه وخت